هیله بخښونکي خدای پاک سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. غواړم چې په دغه ویډیو کې د کاين ماسټر ټولز درته وکاروم. که څه هم د کاين ماسټر ټولز ډیر مهم دی چې دا مو زده شو. انشاءالله ټول پروګرام سره بلد وئ او خپلې ویډیوګانې په اسانه طریقه سره څنګه کوئ په دغه پروګرام کې تاسو ایډیټوئ. دغه پروګرام ټول کاروبار یوازې په ټولز باندې دی چې موږ تاسو د همدغه ټولز طریقه کولی شو ټول پروګرام کنټرول کړو. اوس د دوی دپاره زه راځم چې څنګه زه کولی شم اول دغه پروګرام ته ویډیو راوړم. راځم دلته ګورئ میډیا مو شته، د میډیا باندې ما کلیک کوم. دلته د ما ټول هغه میډیا براوزر دی چې زه د دوی طریقه کولی شم زه خپل ویډیوګانې اډیو البته تصویرونه هر څه چې وي زه دلته څنګه کولی شم کاين ماسټر ته راوړی شم. مثلا فرض کړئ دا ویډیو ده، زه ماس کلیک په باندې کوم. ګورئ دلته څنګه شوه، دلته راغله. کله چې دا دلته راغله ماس اوکې باندې کلیک کوئ، دا به څنګه شي دلته کاين ماسټر ته راشي. ښه، اوس راځم د دغو سره همداسې شروع درته کومه چې د دغه دندې چې شی دي چېرته استفاده کیږي چې ټول به په انشاءالله په نوبت سره درته ښایم. ښه، اول انډو دی، انډو ریډو دی. کله چې موږ تاسو مثلا دغه ځای ریزر کو، فرض کړه مثلا په دو پښیمانه شوې راځي بیرته دا څنګه کوي انډو. ګوره که غواړئ چې بیرته هغه کوي لکه کنټرول زاید کنټرول شیفت پلس زاید دو دنده ده. دغه نه وروسته بل چې دی شیر دی چې موږ تاسو کولی شئ د دوی طریقه خپله پروژه ایکسپورټ کړو چې دا به انشاءالله په راتلونکي کې هم په دوی باندې یوه پروژه درته کوم چې څنګه کولی شو موږ تاسو یوه پروژه شیر کړو. ښه، بل دغه نه وروسته موږ تاسو ته دلته کپچر انډ سیو دی، یعنې د دغو یو تصویر اخلي. مثلا فرض کړه زه غواړم چې د دغو ځای یو تصویر واخلم، راځم کپچر انډ سیو. کله چې دا وایي یوازې د دغه ځای نه یو تصویر اخلي یوازې په ګالري کې سیو کوي، او که چېرې زه ورته وایم چې کپچر انډ اډ ټو کلیپ هم یې سیو کوي هم څنګه کېږي موږ تاسو ته دلته په دغه یو ټرک کې څنګه کېږي ورسره اضافه کېږي. ګورئ مثلا فرض کړئ دا د ګورئ دغه تصویر زموږ تاسو دلته راغی. دغه نه وروسته بل شی چې دی دلته موږ تاسو کپچر ان اډ از لیر دی، یعنې یو بل لیر ته یو بل ټرک ته څنګه کوي اضافه کوي. ګوره دغه اول چې و دا خو دلته په دغه اولین لیر کې څه اضافه کړلو، او که غواړم چې مثلا په دویم ټرک کې اضافه شي راځم دا وکې کوم دلته. اوس ګورئ په دغه ځای کې دلته څنګه شما ته تصویر اضافه شو، کولی شم غټ یا هم کوچنی کړم. ښه، بل دغه نه وروسته موږ تاسو دلته د دغه سیټینګ دی چې د اډیو سیټینګ دی، د ویډیو سیټینګ دی او د ایډیټینګ سیټینګ دی چې کولی شو مثلا اډیو کې ساوند یې کم یا زیات کړو، همدارنګه په ویډیو کې کولی شو چې پډین او فډ آوټ هم دا رقم ته په دې شکل سره یعنې آهسته شروع کېدل او آهسته ختمېدل د دې طریقه موږ تاسو کنټرولولی شو. ښه، بل دغه نه وروسته دلته موږ تاسو چې لرو شو لیر دی چې یوازې ټول لیر موږ ته ښکاره شي. بس په دې باندې کلیک ګوره دلته موږ تاسو ته څنګه کېږي لیر ښکاره کېږي. غواړئ چې مثلا د لیر تر څنګ تاسو ته سکرین هم ښکاره شي، په دې باندې کلیک ګوره موږ تاسو دلته څنګه کېږي سکرین ښکاره کېږي. زه راځم بیرته دلته. ښه، اوس بل د دې نه وروسته موږ تاسو ته په دغه کې دلته یو بل هغه دی چې پلی بیک او اینډ دی چې یعنې موږ ته اول سر ته راشي د ویډیو او آخر سر ته، یوازې دنده یې دغه ده. ښه، دلته ځینې نور هغه شته ټولز هم شته دی چې مختلفې دندې لري. مثلا زه په دو باندې کلیک کوم، ګوره انډو ریډو دی. بیرته دغه نه وروسته دلته یو ترانزیشن دی چې مثلا موږ تاسو موشن ورکوو د دې طریقه. په دو باندې کلیک کې دغه تصویر دی، زه غواړم چې په دغه ویډیو کې زه دې ته حرکات ورکړم. که دا تصویر که بل هر تصویر وي کولی شو موږ تاسو دلته حرکات ورته ورکړو. په دو باندې کلیک کوم، راځم اوس ورته وایم چې په اول سر کې باید تصویر چیرته، ورته وایم چې تصویر پر دغه ځای وي. کله چې د ویډیو تر دغه ځای پورې راځي تصویر ګوره دلته کولی شو موږ تاسو کې پریم اضافه او یا هم کړو. تصویر باید داسې راشي دغه کونج ته، دا اوکې کوم. کله چې ګورئ زه اوس دلته راشم تصویر څنګه دی د حرکت په حال کې دی په دو شکل سره، یعنې لکه موږ تاسو په اډوب پریمیر کې پریم اضافه کولو. دغه نه وروسته بل ډیلیټ بټن ده چې کولی شو مثلا هر کلیپ چې وي کلیک پې باندې کوم خوښ نه و بیرته دغه کاين ماسټر نه تاسو څنګه کولی شئ ډیلیټولی شئ. ښه، دغه نه وروسته بل دلته شی چې دی ډوپلیکیټ دی چې همدغه هغه چې دی کلیپ چې دی موږ ته څنګه کوي ډوپلیکیټ کوي، البته په همدغه لیر کې. که غواړو چې بل لیر ته یې واړوې دا راځم ډیلیټوم، په دو باندې کلیک کوم، راځم دلته ډوپلیکیټ لیر
دلته ګورئ څنګه شو 2 دانې شول موږ ته یعنې کولی شو دواړه څنګه کړو په دغه کې اضافه کړو چې دا بیا کولی شي که غواړو چې فول سکرین شي دلته راځئ بس په د باندې کلیک ګوره اوس فول سکرین شو. بل دغه نه وروسته چې دی په د ښي طرف کې دلته کوم شیان چې دي زه غواړم چې درته معرفي یې کړم. اول مخکې مې درته ویل میډیا ده چې د دې طریقه کولی شو موږ تاسو خپل فایلونه څنګه کړو را امپورټ کړو دلته کاين ماسټر ته او دا کله مثلا که غواړئ چې دواموري ته یو شی بیا ځلې واخلئ دغه په دغه لیر کې دغسې یو ځای ورسای شي وي. کله مثلا چې زه فرض که زه دغه تصویر دی ګوره تصویر دلته ورته اضافه کېږي په دغه ځای کې خو که چیرې زه راشم دلته لیر ته بیا زه دلته کولی شم په بل لیر کې څنګه وکړم یو څه اضافه کړم راځم دلته لیر ته میډیا اوس ګورئ مثلا زه چې یو شی اکسپورټوم په دا بل لیر کې دلته څنګه کېږي اضافه کېږي دا د دواړو ترمنځ توپیر و. بل دلته په لیر کې چې دی افیکټونه دي مختلف چې کولی شو موږ تاسو خپل ویډیو ته مختلف افیکټونه ورکړو. دلته افیکټونه دي بلر دی مثلا چې موږ تاسو کولی شو مختلف افیکټونه ورکړو. ګیټ مور دی چې کولی شو د انټرنیټ نه نور هم څنګه کړو افیکټونه موږ تاسو د خپل هغه دپاره واخلو. ګوره اوس بلر یو څه ورکړلو زه دا بیرته څنګه کوم ډیلیټوم. ښه بل دغه نه وروسته دلته موږ تاسو په دغه لیر کې څه شی لرو اورلی ده چې کولی شو مختلف کلاسیک هغه دي چې دا هر څوک انشاءالله بلدتیا ورسره لري کولی شو مثلا چې په باندې اپلای کړو په دې شکل سره. بل دغه نه وروسته چې دلته موږ تاسو لرو په لیر کې هغه ټکسټ دی چې کولی شو موږ تاسو دلته ټکسټ اضافه کړو مثلا چې هر رقم ټکسټ وي تاسو کولی شئ چې هغه څنګه کوئ دلته تاسو ورته اضافه کړئ او بیا مختلف ترانزیشنونه درته ورکولی شي. ګوره په دې شکل سره دلته څنګه شو اضافه شو چې بیا دلته انیمیشن دي مختلف انشاءالله چې دا به هم ویو. ښه بل دغه نه وروسته په لیر کې دلته چې دی هاند رایټینګ دی چې کولی شو د لاس په واسطه سره موږ تاسو څنګه وکړو لیکنه یا مثلا یو شیپ یو هر څه چې موږ تاسو په خپله دلته کې جوړولی شو. بل په لیر کې چې دی لیر خلاص شو دغه نه وروسته بل دلته وایس دی چې کولی شو د په واسطه سره موږ تاسو وایس ریکارډینګ وکړو. ګورئ کله چې دا سټارټ کومه دلته موږ تاسو ته څنګه کېږي وایس ریکارډینګ د دې اوس خپله شروع دی. که په اډوب ایډیشن کې چې موږ تاسو وایس کپچر کوو دلته هم څنګه کېږي سټاپ وایس ریکارډولی شو. ښه دغه نه وروسته بل اډیو ده چې موږ تاسو د مثلا دغه ویډیو هم جوړه کړله زه غواړم چې دوی پوره بیکګراوند کېږدم راځم دلته اډیو باندې کلیک کوم مثلا هر اډیو چې د تا په کار وه دلته چې کله کلیک پې باندې وکړې اوس مثلا که غواړې چې ورته اضافه یې کړي اضافه کولی شي که غواړې چې دلته پلی کړي بیا هم دلته هم څنګه کولی شو پلی کولی شو. دغه نه وروسته بل چې دی دلته کوم کمانډ چې دی کولی شو موږ تاسو پروجیکټ ته یوسئ چې دلته مختلف پروژې دي چې ما کار کړي چې هره پروژه باندې کلیک په هغه پروژې ته موږ تاسو راوړي. غواړم چې بیرته په همدغه پروژه باندې زه کار وکړم. بل دغه نه وروسته دلته پلی ده چې موږ تاسو کولی شو دغه خپل هغه اډیو هر څه چې جوړ کړي د هغه پې باندې پلی کړو. یو شی دلته موبایل کې چې دی هغه کیمرا ده او بل چې دی کیمرا کارډ دی کارډر دی چې مثلا کولی شو د دې طریقه تصویر واخلو او د دې طریقه هم په مستقیم شکل سره کاين ماسټر څنګه کړو د کیمرې نه د موبایل نه ریکارډینګ وکړو. نو دغه نه وروسته دلته نور مختلف کمانډونه دي په دې کې چې دا به م انشاءالله په نوبت سره ټول درته وایم. خو د نن ورځې ویډیو همدومره وه. تر بلې ویډیو